اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي مهربان رب په نامه نو غواړم چې د مایکروسافټ وینډوز لس بشپړ تحقیق کورس باندې پیل وکړم د هغې څخه لومړی درس د کمپیوټر اساسات دي اول د کمپیوټر په اساساتو باندې وایي کې نه بعد وو چې د کمپیوټر اساسات درې ورځې دي درې ورځې نه وروسته بیا عملي درس دی خو د کمپیوټر اساسات کمپیوټر تعریف ته کوم اول تعریف ته هو ان وروسته د کمپیوټر په اصل کې د کمپیوټر له یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې شمیرل یا محاسبه ده خو اوس کمپیوټر په محاسباتو سربیره د ژوند په نورو اړخونو کې هم ډېر پراخ کچه کارول کېږي د مثال په ډول کمپیوټر څخه په زیات شمېر سیسټمونه لکه د معلوماتو په لیږد رالیږد مخابراتي سیسټمونه د فعالو یعنې سافټویر فرمټ د سرکونو او ودانیو طرحه او ډیزاین او د پیاوړي فعالو یعنې سافټویر په کارولو د الوتکو او نورو عرادجاتو په طرحه او ډیزاین کې ګټه اخیستل کېږي یعنې کمپیوټر مخکې به صرف د محاسبې د بیسیبلټي محاسبه په شوه لکه جمع ضرب تقسیم جمع منفي ضرب او تقسیم دا چې د وخت په تېرېدو د کمپیوټر کې تغیرات راتلل نن په وخت کې د کمپیوټر څخه په یو دانه چې ته محاسبات پکې کمپیوټر باندې ته محاسبه کړی محاسبې نه وروسته ته طرح ډیزاین نه کړی شي لکه نقشې پرې جوړولی شي او دا کمپیوټر باندې ته نه ډیزاین نه کړی شي لیکل به کړی شي لکه عادي خلاصه هم لیکل به کړی شي یعنې څه چې په دماغ کې تحصیل ته بده باندې کړی شي یوازې کمپیوټر چې د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی و خو دا ځکه کې معنا سره ورته شوله چې کمپیوټر یوازې درجه محاسبې ده بلکې مختلفو کارونو استعمالېږي مثلا موټر طرح ډیزاین اوس په کوم ځای کې چې موټر جوړېږي په خارجي ملکونو کې دا جوړېږي چې د روباټ په شکل جوړېږي د روباټ چې کنټرولېږي د کمپیوټر په ځای باندې کنټرولېږي د کمپیوټر لومړی اختراع په 1940 کال کې شوې ده چې تر دې دمه کمپیوټر په جوړښت کې ډېر پړاوونه وهل شوي دي دمګړی کمپیوټر ډېر غوره ماشین دی چې په بېلابېلو چارو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي کمپیوټر د هدایاتو کمپیوټر د هدایاتو یعنې انسټرکشن مطابق کار کوي چې دته ورکړل شوي وي هغه هدایات ته پروګرام وایي نو د کمپیوټر هر پروګرام نور څه نه دی صرف د هدایاتو لیست وي چې کمپیوټر ته ورکړل شوی وي او په خاص ترتیب کمپیوټر ته ښودل شوی وي چې په دې ترتیب دا هدایات عملي کړه پروګرام جوړونکی یعنې پروګرامر که کمپیوټر ته هدایت د یو بل پروګرام له لارې کوي چې هدایت د پروګرام ژبه یعنې پروګرام لانګویج وایي لکه پایتان جاوا سی پلس پلس او سی او داسې نور پروګرام جوړونکو یعنې پروګرامرز کوښښونه او د هغې د ذهنونو محصولات چې نوی کمپیوټر به صرف د پلاستیک او اوسپنې نه جوړ ماشین وایي کوم کارونه چې اوس کولی شي دا به یې نشوی کولی خو د دوی د کوښښونو په نتیجه کې کمپیوټر اوس صرف یو ماشین نه بلکې د تعلیم او زده کړې یوه بهترینه وسیله ده او په بیکاره او فارغ وخت کې بهترین ملګری دی اوس لکه هر شی ژوند دپاره یوه ژبه لري لکه ابهام تفهیم دپاره ژبه ده اوس پښتون چې پښتون غږېږي پښتو غږېږي که نه هغه دې مخ کې یو بل څوک وغږېږي بله ژبې والا پوهېږي خو مجبور دی چې دې به ترجمان باید وي نو د کمپیوټر دپاره د پروګرام پروګرامونو دپاره د هغه څو ژبې پیدا شولې ژبې نه پروګرامونه چې په دې ذریعه باندې پروګرامونه جوړېدل چې پایتان او جاوا او سی پلس پلس چې په دغه کې کمپیوټر جوړونکي چې کوم د پروګرامونه جوړېږي پروګرام نه جوړېږي پروګرام د بل پروګرام په ځای راجوړېږي چې د دې لپاره دا 5 پروګرام دي چې پایتان دی جاوا د سی پلس پلس او سی نه راباوي خو مقصد هغه لکه مشهور پروګرامونه دي چې د پروګرام جوړونکو کمپیوټر ته کوم پروګرام جوړول لکه وینډوز اوس کمپیوټر کې چې وینډوز پروګرام نه وي
کمپیوټر وي ته کور پکړای شي چې وینډوز پروګرام پکې وي ته نه کړای شي نه پروګرام ته انسټال کړي په افیس ته نه راکړه که وینډوز ونه غره وینډوز پروګرام پکې نه وو ته نشه کړای چې کمپیوټر کې پروګرام انسټال کړي نو دې په اړه وینډوز جوړ شي دا وینډوز نو ورسته به نه پروګرام انسټال دا وینډوز چې هر پروګرام جوړېږي دا د 15 پروګرامونو په موډ جوړېږي چې نه راپسته پایتان د جاوا سی پلس پلس دا د کمپیوټر کچې دا د کمپیوټر کې موجود دی کمپیوټر خاص یا پلاستیک یا اوس پنځه کنه سمانه نه لري خدا او کمپیوټر چې کمپیوټر د پروګرامو په واسطه باندې فغه د کمپیوټر دی میخانیکی کمپیوټر یا میکانیکل کمپیوټر دا کمپیوټر قسمه مختلف قسمه دي خو د میکانیکل کمپیوټر خو لومړی میکانیکل کمپیوټر یعنی میکانیکل کمپیوټر په 1910 کال کې د چارلز بابیج په واسطه ایجاد یا اختراع شو چې د کمپیوټر د پلار په نوم سره هم یادېږي او نوموړی کمپیوټر د محاسباتو لپاره جوړ کړل لکه جمع تفریق ضرب او تقسیم او داسې نور چې وزن یې 10 ټنه و لومړی کمپیوټر چې رامنځته شو که نه دا چارلز بابیج په نوم یو عالم دی دا خو یو فکر کوي امریکایي عالم دی دې رامنځته کړ کمپیوټر صرف په دې کمپیوټر باندې تصور کړی شو چې جمع تقسیم جمع منفي تفریق تقسیم او ضرب دا تصور عملی پشي لکه صدا کلکولیټر کنه خو دې په غاټ ماشين جوړ شو چې په دې باندې دا تصور عملی شي نو دې پر میکانیک کمپیوټر په اخر باندې شو په کول کې کول ته هلو وتلا سوا و د شکول کې خو وتلا سوا د کمپیوټر شکل دی دا د کمپیوټر شکل د کوم مخاطبات په شکل ته ویني صرف تصور مخاطبه چې جمع تقسیم ضرب او تقسیم دا درې عملي پښوی ها د کمپیوټر سن باندې یا طبقه باندې بلند ډول ده انالوگ کمپیوټر دویم ډیجیټل کمپیوټر دریم هایبرید کمپیوټر انالوگ کمپیوټر هغه کمپیوټر ته وایي چې انالوگ ډیټا پروسس کوي لکه د حرارت درجه ولټیج معلومول فشار معلومول سرعت معلومول او داسې نور لکه انالوگ کمپیوټر چې و د انالوگ کمپیوټر د ستنې په ځای غوښتنه کوم دا اوس حرارت درجه د موټر چې اوس موټر په سپیډ کاستنه چې وخت حرارت درجه د ستنې په ځای عملي د کور کې چې په داستان کې درې قسمه عملي یو شنه علامه وي یو په جوړ دی په سره دغه کله چې موټر داستان چې په شنه علامه کې ته دا خبرداري درکوي د موټر چې د پاتې خلک دی نه ګارم دی نه مسؤل دی کنه چې کله زیړ خلک ورته داستان زیړ ته زو ورسي بده واقع د موټر ګارم دی کنه او دومره ګارم نه دی کنه چې کله ورغه سره ته ورسیږي بیا موټر ګرم شو دی خطر کې دی وګاینه وړي موټر چې کی یا ورو خو دې مثلا جن خرابي نو دا د حرارت درجه پر د انالوگ ډیټا لکه مخته کمپیوټر خل دی او ولټیج معلومول د پر درجه او دا بزرګ کتري وي د موبایل جوړوي دا چې داسې یو رقم ماشين سره سیر ماشين د 2 ستن لري هغه ته ورولګوي د بیټرۍ ته کنه پکې ستن دي پاسته مې د ولټیج معلوموي چې د سمو ولټیج لري کنه ولټیج دغه د وخت پر اندازاتو یا داس بندرو کې د سیمالېږي بل فشار ماشين وځه فشار ماشين چې کله بدلته پټره بداله کې رقم دستندو صرف جهاز کې چې کله فشار غوړ کوي اړې په ذریعہ عمل اصلا مختصي په د فشار معلومیږي یا مخته په داسې مختلف ته نیول فاتر کې باندې شو خو په د لوس کې دلګوي کمپیوټر ته انالوگ کمپیوټر لکه مطلب دا چې په خپل ستنه غړېدو دا په فر انالوگ کمپیوټر دی هو هر هغه چې د ستنه په ذریعہ باندې کنټرولېږي دا فر انالوگ کمپیوټر دی لکه غړې شواله مثال غبر جنریټر دی چې په دا ډینمو باندې ستنه په لګیدلې وي کنه پابند چې کله پابند د ویزل پانزو درې ساعت سمات په سي استن سي اتی یا چې ستنه په ذریعہ باندې کنټرولېږي دا انالوگ کمپیوټر دی هو بل ډیجیټل کمپیوټر هو ها کمپیوټر ته ویل کېږي چې معلومات یا ډیټا د نمبر په شکل اخلي یا پروسس کوي د اعدادو یعنی باینری نمبر سیستم په اساسي اخلي چې 0 او 1 دی چې 0 معنا اف او 1 معنا ان دی
دا هغه چې دا کنه د ډیجیټل کمپیوټر دا لکه دغه کومه ډیټا چې خولي د نمبر په شکل لکه د یو ستر په ذریعه خو یو د گاډي کې نمبر دی یو د نمبر په شکل راخولي لکه په خپل د باینری کوډینګ د سیستم د ټول کمپیوټر چې څومره ترتیب شوی دی څومره ډیټا پیژنې کا په انګلیش کې دوه په هر ژبه کې دوه د باینری کوډ په ذریعه پیژنې باینری کوډ خپل صفر او یو دی صفر معنا کې د اف یو معنا کې د ان معنا کې دا لکه کفیګه د کمپیوټر کې کوم بټن دی داسې یو نشان ورکړی دی لکه 0 1 کنه دا په خپل مکمل د څومره سیستم چې موږ شوی دی و صفر د و په ماسکر موږ شوی دی ته باینری کوډینګ لري چې کمپیوټر ته کومه ډیټا ورکوي د عادت نه پیژني چې لکه ا ورکه یا بي ورکه یا یو یا دوا ا بي یا یو یا الف یا بي کنه دا یو ورته کمپیوټر ته داخلي دا یو د چوتي چې لانګویج کومه ژبه د کوم ترجمان د هغه تصي دا غنا بعد هغه د کوډینګ په سیستم سره صفر صفر یو داسې یو طریقې وي دا پروګرام جوړونکو د پروګرام دا جوړ کړی وي چې تیری وي چې دا صفر صفر یو کوډ چې دا د ودای یا دا د کنه صفر صفر یو کچې ته دا مثال دا ایش وا صفر صفر ایش ولا کا صفر صفر یو ایش کړه دا یک بٹن ته کیبورډ کو وای از کوي کې دا پروګرام ترجمه د ترجمه کمپیوټر دا چې دا ایدو اله بعد سکرین په مخه د کمپیوټر د منټر په مخه په ځو خې دا ایدو دا سی بي دا د باینری کوډینګ په ذریعہ د کمپیوټر ترتیب شوی دی یا ډیجیټل کمپیوټر د دوه قسمه عملیات تر سره کوي چې یو ته ارتمیټیکل اپریشن او بل ته لوجیکل اپریشن عملیه ویل کیږي یعنی حسابي عملی یعنی ارتمیټیکل اپریشن حسابي عملیه ته وایي لکه جمع تفریق ضرب تقسیم او د نور منطقي عملیه لکه لوجیکل اپریشن لکه تصور مساوي تصور سره فکر کوچنی دی پنځه لوی تصور دا منطقي دا معنا لکه دا عملیه خي دا لوجیکل کې یا په لاشه د پلورینا یا سره مساوي دی یا ته لوی دی یا ته کوچنی دی کنه دغه د پر بیا د لوجیکل اپریشن دی کله ارتمیټیک اپریشن شو دا غا ممکن د عملیه خي لکه جمع تفریق ضرب او تقسیم دا عملیه خي هایبرید کمپیوټر ها کمپیوټرونو ته ویل کېږي چې هم انالوګ کمپیوټرونو هم ډیجیټل کمپیوټرونو کارونه ترسره کوي د دوه کمپیوټرونو ډیټا پروسس کوي د هایبرید کمپیوټر دا هم انالوګ کمپیوټر دی هم ډیجیټل کمپیوټر دی په عین وخت د دوه کمپیوټرو ډیټا خولي کنه هم په د نمبر په شکل سره کور کی هم د ستنې په شکل سره کور کی نو ځکه د دوه کمپیوټر کله چې دریا کمپیوټر ماته شلو دا هایبرید کمپیوټر وو دغه انالوګ کمپیوټر د ډیجیټل کمپیوټر دا سره وسته شلو ادینه یو کمپیوټر ماته چې هایبرید کمپیوټر شلو چې په عین وخت د دوه کمپیوټرونو کور د یو کمپیوټر کړو په دې ختم یا دوه کړی په عین وخت ها استنه پوریا په نمبر په نمبر بزرګه مې دا کوم څه بزرګه استنه بزرګه دوه کارونه په یو ځای ترسره کې سم انټرنل هایبرید کمپیوټر لګي ډیټا ول ډیټا او معلومات لکه دا ډیټا انفارمیشن کنه ډیټا او د معلومات مال کې فرق شته چې موږ ډیټا ته ولګا او ډیټا هم معلوماتي چې لږه څنګه نتیجه نه اخیستل کېږي لکه دوا جمع دوا یا معلومات یعنی انفارمیشن هغه پروسس یعنی تحلیل او تجزیه شوی معلومات چې لږه څخه ورسته موږ ته نتیجه وړاندې کېږي لکه دوا جمع دوا او سلکی سره کوم د دامن ورکې په کمپیوټر کې کله چې تو د مانیټر په مخ باندې سکرین په مخ باندې دوا جمع دوا ولیکل د کمپیوټر دماغ ته سی پی یو یې کنه سی پی یو سنټرل فیونا پروسیسینګ یونټ کنه مخته موضوع ورونه دا ځکه چې تو چې ولیکل دا دوا دا یو ته سی پی یو ته سی پی یو کې دا من سوچ فکر شي تخلیق تجزیه ته کنه آیا دا پروسیسینګ تخلیق تجزیه ته دا چې کله په شکل ورسته چې کله د پاتوله کې ته چې د دوا چې ضرورت ویل چې وسلور کیږي دا څلور چې شول د دوا جمع دا په سفر ډیټا د خام معلومات انپوټ شوی دی کمپیوټر ته داخل شوی دی بده من سکور روان دی انه چې کور په شول نتیجه یې تر وکړه اصل ورشل دا څلور چې شول دا باندې کې د معلومات ورسته ته پروسس کیدونه چې کوم معلومات لسرو د انفارمیشن لکه د دوا جمع د مساوي کې سره پر انفارمیشن دی خو معلومات د معلومات خو یو خام دي خام معلومات دی ډبل شي پروسس شوی معلومات دی دا لکه انپوټ ډیټا د کله د ډیټا کمپیوټر داخله شاه سی پی یو ته
پروسیس اف ډیټا په دغه باندې تحلیل روان دی کنه کور پر روان دی چې د یو پیژنې د شر دی د جمع کیږي یا تفریقي او کوچ پورې نه ورته معلومات دی غنه بیا په سکرین باندې ښکاره کیږي یا یې پرینټ کوي پرینټر په ذریعہ باندې دا انفارمیشن دی خو تخلیف تجزیه معلومات دي ځکه دا یو ډیټا د خپل انفارمیشن دی ډیټا خام معلومات دي انفارمیشن تجزیه معلومات دي معلومات اخلي هاته انپوټ وایي دویمه معلومات کمپیوټر داخل شول خو د معلومات کمپیوټر داخلي کې یو آله په ځای را داخلي کې انپوټ ډیوایس ته یا کیبورډ دی یا ماوس دی یا بل څه علاوه کمپیوټر ته تشابه په داخل کې بل کمپیوټر ته خام معلومات او چې کله داخل دا تخلیل ته سمه چې کله دا معلومات کله مکتوب داخل کمپیوټر دا باندې پروسس روان دی نو عملیه روانه ده کله دا عملیه پورته غنه ورسته په دریم نوٹ فوټ وای چې مخدمه ته چې کله چې معلومات پروسس نه ورته په خامخا دا معلومات خو یو شاهد ناسي کنه اج رولو یا د سکرین په مخ خره کی یا غوړي په پرینټر پرینټ کی لکه کوم لیکل ودالي کله د غوړي پرینټر سره وصل وی چې پرینټ کاته کوم د لیکل په کوغل مخوځي کنه دا آوټپوټ شو دا آوټپوټ یې که کمپیوټر په سکرین مخ کارونه دا آوټپوټ دی کنه کله په کمپیوټر کې وسته د سټوري کنه کله چې معلومات څوک داخلوي او داخلون کې کمپیوټر ته چې انپوټ وایي د کیبورډ په ذریعہ باندې داخلي کمپیوټر ته وسوب داخلوي کنه دا انپوټ وایي کمپیوټر استعمال کمپیوټر نن سبا په د ډیجیټل نړۍ یا ډیجیټل ایرا هم نړۍ ته کمپیوټر درلودل یا ورڅخه استفاده کول دا یو اساسي برخه ده ځکه چې ها کارونه به چې خلکو په ورځو او میاشتو کې کول او کمپیوټر په ساتونو کې کوي لکه مغتبو تو یو کور کولو او مخاطباتو غنا اوس مکتب کې استادون دي د کوم نتایج جوړوي کدا نتایج د مثال په کلم په ځای راجوړولای د یو ته به شګد نمبر جمع کولای بیا به هغه هو شګر نمبر جمع کولای او ټول جمع کولای به د اوسط روپ سره بیا به دغه نورسته چې کړه دغه نمبرونه به ورته هغه خلاص نتیجه روپ سره جوړ درګه دا کوم شګر کامیاب دي کوم ناکام دی بیا به غنه ورته چې روپ سره ټوټل نمبر اول ټوټل نمبر سره نو ته دا کې ماته راګیدا کوم شګر ناکام دي کوم کامیاب دی هغه نو ورته ته پر شګر شګر پر به نمبر پر اول نمبرات ناکام شول کنه نو کدا کور کپی کر دی چې ته دا کو ورس کنه کوي ته داخل ته عادت داخل کړو عادت داخل ټول معلومات کوي ځکه چې نن سبا په ډیجیټل نړۍ کې کمپیوټر درلودل یا څخه استفاده کول دا یو اساسي برخه ده ځکه چې ها کارونه به چې خلکو په ورځو او میاشتو کې کول او کمپیوټر په ساتونو لري باندې مکمل د ورځو د میاشتو کورونه کمپیوټر په وګړي حساب کې ټول کورل سوي نور کورونه سباوي د لوز کول نه غنه سپای زتوي دقیق وی کنه ته یاد فلوز مخاطبه کې خامخابو غلطی ده بګرسي یا په عادت کې یا په توري کې په لیکلو کې نو کمپیوټر دا غلطی نه کوي